बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د वर्डप्रेस ورلسم درس درته راغلاستو په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. په تیره ویډیو کې موږ د مینیو په اړه درس ویلی او هیله ده چې په هغې کې کوم مشکل نه وي. د نن ورځې درس په پلګینز باندې دی، یعنې پلګینز څه شی دي، څنګه انسټالولی شو، د څه لپاره پکارېږي، څنګه یې ان انسټالولی شو. دا ټول موضوعات به په دې درس کې انشاءالله موږ وایو. د درس د پیلولو څخه مخکې دوستانو که چیرې زما چینل ته نوي راغلي یاست چینل ته سره سبسکرایب کړئ تر څو زما هره ویډیو تاسو ته په خپل وخت در ورسیږي. نو راځو تر ټولو لومړی ویم سرور رن کوو. نو کله چې تاسو د ویم سرور ټول سرویسز رن شول له هغې وروسته به تاسو براوزر ته راشئ. په براوزر کې به تاسو ډیشبورډ ته لاګین شئ. ډیشبورډ ته د لاګین کېدو لپاره به تاسو لوکل هوسټ ولیکئ. له هغې وروسته به د خپل پروجیکټ نوم ولیکئ او د پروجیکټ نوم څخه وروسته به تاسو اډمین ولیکئ، انټر یې کړئ. په دې کې به تاسو یوزر نیم او پاسورډ ولیکئ. هغې نه وروسته لاګین بټن باندې وکلیک کوئ. نو موږ ډیشبورډ ته لاګین شو. ښه تر ټولو لومړی خو باید تاسو د پلګینز په اړه پوه شئ چې پلګینز څه شی دي. پلګینز په اړه کېدای شي مخکې درسونو کې هم ما یادونه کړې وي. پلګینز کوچني پروګرامونه دي یا د پروګرامونو یوه برخه ده چې د هغې په واسطه موږ کولی شو چې خپل ویب سایټ کې ځانګړتیاوې یا فیچرز اضافه کړو. مثال په ډول زه غواړم د خپل ویب سایټ فنټ چینج کړم. نو د فنټ چینج کولو لپاره به تاسو پلګین ډاونلوډ کوئ او له هغې وروسته به ورته سیټینګ کوئ. همدارنګه که چیرې غواړئ چې ستاسو د ویب سایټ څخه بیک اپ واخیستل شي، د بیک اپ لپاره به هم تاسې پلګین ډاونلوډ کوئ. په همدې قسم د مختلف تیمز لپاره مختلف پلګینز موجود دي چې موږ کولی شو چې وړیا یې ډاونلوډ کړو او په خپل ویب سایټ باندې اکټیویټ کړو. ښه نو اوس راځو د خپل ویب سایټ فنټ چینج کوو تر څو پورې چې موږ ته معلومه شي چې پلګین څنګه ډاونلوډ کېږي او څنګه اکټیویټ کېږي او څنګه ورته کنفیګریشن کېږي. لومړی د خپل ویب سایټ فنټ وګورئ. نو دا زموږ د ویب سایټ فنټ دی. ګورئ هغه لیکلی هم صحیح نه معلومیږي ځکه دا پښتو فنټ نه دی. نو اوس به زه یو پلګین ډاونلوډ کړم او د هغې وروسته به یو پښتو فنټ په خپل ویب سایټ باندې اکټیویټ. نو د پلګین د ډاونلوډ کولو لپاره به تاسو د مینیو ته راشئ. په دې مینیو کې پلګینز په نوم باندې آپشن دی. کله چې په دې باندې ودرېږئ دلته درې آپشنه نور په تاسو ته راخلاصېږي. اول پکې انسټالډ پلګینز دي، یعنې هغه پلګینز چې کوم تا انسټال کړي دي هغه ته لیدلی شي. دویم ته چې کوم نوی پلګین اضافه کوې د هغې لپاره به ته ایډ نیو باندې کلیک کوې. نو زه راځم پلګین ډاونلوډ کوم، د هغې لپاره به زه ایډ نیو باندې کلیک کوم. نو ما ته داسې یو صفحه راخلاصېږي. تاسې به په دې کې سرچ باکس وینئ. له دې څخه تاسې کولی شئ چې پلګینز په اړه پلټنه وکړئ. نو زه راځم د خپل ویب سایټ فنټ چینج کوم. نو د فنټ چینج کولو لپاره به زه تاسو ته یو پلګین وښیم. تاسې به یې د ویب سایټ لپاره ډاونلوډ کړئ. د پلګین نوم دی یوز اینی فنټ. تاسې به یوز اینی فنټ په دې کې ولیکئ. له هغې وروسته دا دي کې تاسو ته په خپله دا پلګین راښکاره کېږي. د پلګین د انسټالولو لپاره به تاسې انسټال ناو باندې کلیک وکړئ. چې کله پلګین انسټال شو له هغې وروسته به تاسې اکټیویټ باندې کلیک وکړئ. نو اوس د فنټ د چینج کولو لپاره پلګین تاسو سره انسټال شو. نو اوس زه راځم په خپله خوښه یو فنټ ورته اپلوډ کوم، له هغې وروسته یې ورته اساین کوم. نو د هغې لپاره به تاسې دې مینیو ته راشئ. په دې ځای کې به یوز اینی فنټ په نوم باندې آپشن اضافه شوی وي. تاسې به په دې باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ته به داسې یو صفحه راخلاصه شي. په دې ځای کې تاسې نه اے پي آی کی غواړئ. د هغې لپاره به تاسې جنریټ فری ټیسټ اے پي آی کی باندې کلیک وکړئ. کله چې ستاسو کی جنریټ شو نو هغې وروسته به په ویریفای باندې کلیک وکړئ. نو اوس دا پلګین موږ سره اکټیو شو. له هغې وروسته زه ایډ فنټ باندې کلیک کوم تر څو یو فنټ ورته اپلوډ کوم او له هغې وروسته یې اساین کوم. نو زه لومړی راځم ایډ فنټ باندې کلیک کوم. بیا په دې ځای کې ورته یو نوم ورکړئ. زه ورته نوم ورکوم چې پښتو. بیا به په چوز فایل باندې کلیک وکړئ. په کوم ځای کې چې ستاسو فنټ وي یو فنټ به تاسې په خپله خوښه راپیدا کړئ. ما دلته یو فنټ ځان سره په ډیسکټاپ په سر باندې ساتلی دی، زه دا اوپن کوم او له هغې وروسته به تاسې اپلوډ باندې کلیک وکړئ. نو دا دی هغه فنټ موږ سره اپلوډ شو. لا تر اوسه دا فنټ زموږ په ویب سایټ باندې اساین شوی نه دی. ګوره هغه لیکل چې کوم دی هغه په همدې شکل باندې معلومیږي چې کوم شکل باندې مخکې و. نو زه راځم دغه فنټ خپل ویب سایټ ته اساین کوم. د اساین کولو لپاره به تاسې په دې لاندې برخه کې اساین فنټ باندې کلیک وکړئ. تاسې به فنټ انتخاب کړئ. زه ورته چې کوم نوم ورته ما ورکړی و هغه انتخابوم او دا ټول چیک باکس چې کوم دی هغه ټیک مارک کوم. کله چې دا ټولې برخې تاسې انتخاب کړئ له هغې وروسته به تاسې اساین فنټ باندې کلیک وکړئ. اوس راشئ خپل ویب سایټ مو ریفریش کړئ. ګورئ هغه فنټ چې کوم مخکې و هغه تبدیل شو. زموږ نوي فنټ ته یعنې کوم فنټ چې زموږ غوښته موږ ورته اپلوډ کړه هغې فنټ زموږ په ویب سایټ باندې اپلای شو. په دې طریقه تاسې کولی شئ چې مختلفه پلګینز ډاونلوډ کړئ او خپل ویب سایټ ته مو لا پرمختګ ورکړئ. نو زه راځم یو څو پلګینز نور ډاونلوډ کوم. ایډ نیو باندې کلیک کوم. ګورئ دا هغه کلاسیک ایډیټر چې کوم موږ مخکې اکټیو کړی ده. په دې ټیبونو کې وګورئ دا فیچرز دي، دا پاپولر دي، دا ریکمنډډ دي او دا فیورټس دي. زه راځم په دې ریکمنډډ باندې کلیک کوم چې کوم زما د ټیم لپاره ریکمنډ شوي دي زه هغه ګورم. تاسې کولی شئ چې یوز سی ای او یعنې سرچ انجن اپټیمایزیشن په خپل ویب سایټ باندې اپلای کړئ. نو دا د دا پلګین هم ما ډاونلوډ کړ. له هغې وروسته اکټیویټ کوم.
ګورئ دا پلګین هم ما سره اکټیویټ شو، په دې لیست کې اضافه شو. کچېرې تاسو خپل ویب سایټ کې پلګینز ډاونلوډ کړي او تاسو غواړئ چې لرې کړئ، د هغې لپاره به تاسو ډي اکټیویټ باندې کلیک کوئ. دا به ډي اکټیویټ شي تاسو سره. له هغې وروسته تاسو کولی شئ چې مکمل ډول باندې ډیلیټ کړئ. ډیلیټ لپاره به تاسو په دې ډیلیټ بټن باندې کلیک کوئ، اوکې کوئ به. کچېرې تاسو غواړئ چې ټول پلګینز ډیلیټ کړئ، دا ټول پلګینز به انتخابوئ او په دې لیست کې به ډیلیټ انتخاب کړئ. له هغې وروسته به اپلای کړئ. همدارنګه کچېرې غواړئ چې ټول ډي اکټیویټ کړئ، ټول پلګینز به تاسو انتخاب کړئ. په دې لیست کې به تاسو ډي اکټیویټ آپشن انتخاب کړئ، له هغې وروسته به په اپلای بټن باندې کلیک وکړئ. نو د نن ورځې درس تر همدې پورې وو. هیله ده چې په درس پوه شوي یاستئ. که کومه پوښتنه لرئ په کومنټ کې راته پرېږدئ. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.